شل کاله د اسلام په نامه خلک ووژل، نن په دې خاطر چې یو ملحد د دوی ملاتړ کوي، هغه سره د مشکل نه لري. یوه په افغانستان کې ښځې ټولې د وقرن فی بیوتکن چې په کورو کې ایسارې سوي باندې مه راوځئ جاهلیت خوندي، په دغه آیات باندې ټولې ښځې په غارو نه ایستلې دي. خو لیکن له غربه چې یوه ښځه ورسي د هغې لپاره مسلمان هم ده، دغه آیات شریف معنا نه ورته لري، نه پې تطبیقوي، بیا ګرځي وروره بیا ویډیوګانې هم دوی سره شیر کوي چې په افغانستان کې داسې امن ده. د هغو بې وجدانو لپاره بیا دین او بې دیني په دې کې هېڅ مهمه نه ده چې هر څوک یې دوی ملاتړ کوي. او دا همغه د پیغمبر اسلام پیشګویي ده د خوارجو په باره کې چې یترکون اهل الاوثان ویدعون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الايمان. ده که څنګه نو اهل الايمان به نه پرېږدي په هغو پسې بیا راخیستي په مسلمانانو پسې، او په هغو خلکو چې هغه د دین ښکاره دښمني کوي هغو ته به په دې خاطر چې دوی ملاتړ کوي، دوی سره به مله یي په اصطلاح، هغوی ته به یې سرې غالۍ غوړولي وروره. دا اوس چې د امریکې سټیزنشپ ولري، د برټانیې سټیزنشپ ولري، له هوایي ډګره یې د خپل چړیان ټول پوی کړي دي چې دغسې سړي ته چې له غربه راغلی و لوکسور سپین ښکارېدو چاپلوسي به ورته کوئ، خدای دې راوله، څو کاله وروسته راغلی یې، خدای دې راوله په افغانستان کې داسې امن ده، دا کیسې ورته کوي. او چې یو افغان مسلمان عاجزه ګیر کړي، صاحب بیا یې سوټو ته اچولی چې سر دې ولې داسې کو، ګیره دې ولې داسې کړه، هلته بیا د اسلام 10 سپارې قرآن یې ټول په دغو افغانانو را نازل کړی دی. د هغوی منافقت ته ګوره، د دغو رذالت ته ګوره. خو دلته یې بحث ښه ده، هغه پېښوریانو به یو شعر که ووایي پتلونه اوس خیر دی که پتلونه شاباس اوس مې ومنلې او چې د پښتون نه دې پرتوګ وایستو. نو موږ هم وایو چې یاره ملحدانو شاباس اوس مې ومنلی چې د ملایانو له اسلام هم پرتوګ راته وایست، چې د دوی دغه دیانت خو خلکو ته معلوم سو چې له مسلمانانو سره مشکل ده، له مفتیانو سره، له ګیرورو سره، له دغه داعشان چې دي دا په خدای د همدوی په نظریه کې تر دوی ډېر مخکې دي. د دغو خلکو د دوی او د داعشانو فرق دا ده چې دوی یو لاس ګیرې خرییلي دي او داعشانو اول وارم لاس نه ده ورته نیولی، هغه اصلي ګیرې لا تر اوسه پاته دي، داسې تاو ګیرې نه وي چې هغه ویښته یې دومره نری پاته وي چې داسې راتاویږي په ځان کې. داعشان یې ټول مړه کړل په افغانستان کې، چې څوک لږ پیسې پورته راپورته کوي په سنت وي ښه پونډۍ برابر یې هغه مړه کوي، چې څوک په عقیده کې لږ ټینګ مسلمان یې هغه مړ کوي. ولکه په افغانستان کې اوس څوک د عقیدې خبره کولی شي، د شرکیاتو په مقابل کې اوس په افغانستان کې څوک خبره نه شي کولی چې ویې کړه وروره بله ورځ د استخبارات د دروازې مخ ته ولاړ دي، داعش په نامه یې پورته کړی، بیا دام نسته چې یوه محکمه یا زندان یې چې هلته دې بوځي وروره یو څوک پوښتنې ته درپسې درسي چې دغلته یې موږ بندي راوړی، بله ورځ به یې چېرته مړ په یوه کنده کې پیدا کېږي یا به یې په دریاب کې غورځولی. نو د دوی تر ایمانه پورې مې درته وایي چې خپل جهادي ملګري ټول مړه کړل د قدرت لپاره، او ملحدان یې هغه په غېږ کې نیولي دي صاحبه چې ورسي وروره دغه د غرب والو ته یې سرې غالۍ اچولي، چاپلوسیان یې ورته کوي، دغه د جنبش غوندې یو هغه ته شرابي ته یې باډي ګارد ورکړی و، ټوله ورځ به ګرد ورد ورسره ګرځېدو صاحبه، دې لپاره چې بس هغه بیا په دا څو میاشتې په افغانستان کې تېرې کړې، دا بې وجدانه یو ورځ دي یو یتیمخانې ته ورنغی یا د یو نانوایي مخ ته ونه درېدو چې خلکو په ګدایګري وچې ډوډۍ غوښتې، یا یې چېرته د پاسپورټ دفتر ته ورنغی چې خلکو له رشوته شکایت کوو، هر چېرته په یو چوک کې په خوست کې یو سړي ته مایک نیولی ده، هغه سړی ورته وایي غریبي ده، دا څنګه شکایت ورته شروع کړي، دا بې وجدانه دا بریتو خنزیر جنې روان سي، هغه بیچاره دغسې پرېږدي. ټیوار کې نشته که نه قرار صاحب، ټیوار کې نشته ده نه خو بې وجداني خو یو حد لري. ما ته بل ورځ خلکو ویل وایي تا ولې په فیسبوک کې لیکلي اوسې د ټولو افغانانو ته د غین تڼۍ ورځ مبارک وي. مال خو راډیو خو همدغه بې وجدانو تر پام را بده کړې ده، د راډیو نړیواله ورځ وه، په راډیو کې څوک ناسته، سپین تڼۍ ناسته، څوک ناسته داود جنبش ناسته، څوک ناسته ایمل پسرلی ناسته، وجدان فروشان ناستي، د 500 روپو معاش لپاره دغه په دغې بي بي سي کې د ژبې ژورنالیستان هم ناستي، تاسې ورسئ څومره طرفدارۍ کوي د خپل فکر د خپلو نظریاتو. په دغې بي بي سي کې د پاکستان خبریالان هم ناستي، ته ورسئ څومره د پاکستان د اسټابلیشمنټ د نریټیو نمایندګي په بي بي سي کې کوي. په دغې بي بي سي کې د ایران خبریالان ناستي، په خدای د بي بي سي د ایران د څانګې خبریالان حتی د ملایي رژیم ملاتړ کوي. داسې نه ده چې په بي بي سي کې کفر د اسمان راټیټ ته چې هلته خامخا له خلکو باندې مذهب بدلوي، دغه بې وجدانان په خپله بې وجدانه دي. او هلته وروره په کابل کې دغه د سپي زمن ورته ناست دي چې د خپل د ګیرو ملګري یې مړه کړل، خپل د جهاد ملګري یې مړه کړل، خپل د پورته پایڅو ملګري یې مړه کړل،
او بریتوران پکې ګرځي صاحبه، لوڅکونې پکې ګرځي وروره، موټر پکې چلوي، چرګانو تارونونه وایي. له هغو خلکو دوی سیاسي استفاده ده وروره، له هغو سره مشکل نه لري. نو ښه ده، برمل دوی د خیر وسي، په هغه اعتبار دې هم خیر وسي او په دې دې هم خیر وسي چې ورور دلته بحث ګرمیږي ورسره. ښه ده چې بحث کې تقابل موجود وي، ټکر موجود وي، جدي سوالونه موجود وي. لنګار صاحب به تاسې دومره خبرې څنګه راایستای چې برمل نه وای؟ ما خبره دا ده چې یعنې حوصله وکړئ، خیر دی، ویې زغمئ. یو سړی چې راسي، یو خو طالبان دي چې هغه خبره نه ورسره پوهېږو، احمق کېږي، هغه وایي